الله پاک د جنتونو ذکر کوي او دا جنتونه الله خپل نیکانو بندگانو له مقرر کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما خپل نیکان بندگانو له هغه خوشاله مقرر کړي دي ما لا عین رأت یو سترګې د هغې تفصیلات نه دي لیدلې یو غوږونو د هغې پوره تفصیلات نه دي اورېدلې او نه د هغې تفصیلات او د هغې خوشحالۍ د انسان زړه کې تېرېدی شي دا د خدای نیکان بندگان څوک دي چې الله دا خوشحالۍ مقرر کړي دي او دا جنتونه الله مقرر کړي دي دا هغه خلق دی لمن خاف مقامه رب جنتان چې دی په خپل زړه کې د الله یره ساتي ما تیره جمعه او بله جمعه درته ووایي چې دا یره لکې ساتي چې الله سره به د قیامت میدان کې ودرېږم زه به الله له څه جواب ورکوم چې دا یره یې زړه کې راغله نو بیا هغې دپاره باغونه دي جنتونه دي او په دې ایتونو کې ما تاسو ته د هغې جنتونو ذکر وکړو الله څه وایي دا الله انسانانو ته یو پیریانو ته وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان اے پیریانو اے انسانانو تاسو د الله کم نعمت نه انکار کوئ او د خدای کم نعمت دروغجن ګڼئ موږ د خدای یو نعمت هم دروغجن نه ګڼو حضور پاک صحابه تو فرمایل وی دا صورت میں بیگا په پیریانو تلاوت کو ما چې څنګه تاسو ته د جنت دا بحث تلاوت کړو حضور پاک فرمایي وی دا ما پیریانو ته تلاوت کوي ډېر ښکلی جواب را کړی دی ډېر ښکلی جواب یې راکوي تاسو هغه جواب را نه کړ چې ما به کله وی چې فبأي آلاء ربکما تکذبان چې تاسو د خدای کم نعمت دروغجن ګڼئ د کم نعمت دروغ تکذیب کوئ نو پیریانو به څه وی لا نکذب بنعمک ولا نکذب بآلائک یا رب خدایه موږ ستا د نعمت تکذیب نه کوو موږ ستا نعمت ته دروغ نه وایو دا موږ حقیقت ګڼو چې ستا نعمتونه شته په دنیا کې هم راکې او په آخرت او په جنت کې به هم راکې نو تاسو به هم داسې موږ به هم داسې وایو چې الله موږ ستا د نعمت تکذیب نه کوو پروردګاره تا چې کوم نعمتونه موږ له دنیا کې راکړل موږ اقرار کوو خو موږ شکر ادا نه کوو او تا چې کوم نعمتونه د جنت په شکل کې او د جنت د خوشحالو په شکل کې موږ له ساتلي دي الله موږ منو زموږ ایمان دی موږ تصدیق کوو تکذیب نه کوو ورسره ورونو دا سوال مو کوو چې خدای دې سورت رحمان کې او قرآن شریف کې د کومو جنتونو او د جنتونو د خوشحالو ذکر شوی دی نو الله موږ جزانانو له مفتو کې راکړه پروردګار زموږ اعمال د دې قابل نه دي زموږ صدقات د دې قابل نه دي زمونږ منځونه او زمونږ روجې د دې قابل نه دي زمونږ ذکرونه او زمونږ ایمان د دې قابل نه دی مونږ هغسې د الله عبادت نشو کولی کوم چې د الله د شان سره مناسب دی مونږ به څه یو حدیث کې راځي چې الله د اسمانونه ټول د فرشتو ډک کړي دي یو ځل یې وفرمیل اتت السما اسمانونه چینګار کوي او مناسب دی چې دا چنګارو کې یو لیش ځای داسې نشته چې فرشته په الله ته په عبادت نه ولاړه په سجدو پرتې دي الله پاک ته نو چې کله اسرافیل علیه السلام بیلی و یو قیامت راشي دا فرشتې به د سجدو نه سر اوچت کړي په رکوع چې څوک دی هغې به د رکوع نه سر اوچت کړي چې څوک په کم عبادت کې دي د هغه عبادت نه به سرونه اوچت کړي او څه به ووایي دې فرشتو کله نه د عبادت شروع کړی دی مړه زمونږ به څه عبادت دی دی فرشتو هغه وخت نه عبادت شروع کړی چې دا ځمکه لا نه وه پیدا او داسې عبادت کوي چې نه ولا خوب راځي نه ولا ستړی راځي هغوی نه ستړی کېږي لا یسأمون نه ډوډۍ ته حاجت لري نه اودسماتي ته حاجت لري نه غم خادی ته حاجت شته او نه خواهشاتو ته حاجت شته یو شان عبادت کوي لکه مونږ چې څنګه یو شان سال خوب کې هم سالو او په ویښه هم سالو دقه عبادت کې یو شان بریا د الله د شان مناسب لیکن چې سر اوچت کې شپېلی سره څه به وایي سبحانک یا الله ته د هر عیب نه پاکې ربنا یا ربنا ای زمونږ ربه ما عبدناک حق عبادتک الله ستا د شان مناسب عبادت موږ نه دی کړی
غیبه وای موږ د څه عبادت دی نو د خدای نه به یو امید ساتو چې الله ایمان دې را نصیب کا الله دین سره دې زموږ مینه نصیب کړه الله منځونو سره زموږ مینه دې نصیب کړه عالمانو سره دیندارو سره زموږ مینه دې نصیب کړه نو خدایا دا یو سوال به نه کوو چې پروردګاره مفتو کې دا ارستا مفتو کې را کړی دي مجانن نو خدایا موږ تا نه سوال کو مفتو کې راله دغه جنتونه راکړه او د جنت دا خوشاله مفتو کې راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا نیکان خلق خو به اول کې جنت ته لاړ شي او چې کم بدان ګناهګاران دي دی به دوزخ کې غوټي خوري چې پاک شي نورو به الله جنت ته وباسي او بیا به الله پورا سزا نه ورکړي چې د منځونو نه کولو څه سزا ده او د روجو نه نیو څه سزا ده او د حرام خورۍ څه سزا ده سنا سبا عالمان سفارش کوي پیغمبران به سفارش کوي شهیدان به سفارش کوي عالمان حافظان دا به کوي او دا برور دا خلق الله سبا سزا ورکوي سبا د سفارش په ذریعه نرمي کوي نو وباسي به جنت ته په ټولو کې اخیری سړی چې الله جنت ته وباسي اخیری کس وي دی به الله راوباسي نو د جنت په د دوزخ په غاړه به کښېنئ چغې به یا خدایه ما خو را دې دوزخ نه وباسه چې وی باسي را دوزخ په دې غاړه به کښېنئ نو لږ سات به دې چپي چپ نو بیا به یا الله دې دوزخ خو زه وسوځولم زما مخ یې وسوځو پروردګاره لږ دا مخ خو زما را دې دوزخ نه واړوه الله به ورته فرمایي دا کار به وکړم خو بل سوال به وکړې وی نه بل نه کوم وعدې به وکړي قسمونه به وکړي چې الله بل سوال نه کوم خو دا مخ مې لږ دوزخ نه واړوه دې ته وسوځولم نو الله به وله مخ واړئ نو چې واړئ نو یو اونه به ورته ښکاره شي د هغې سورې به هغې سره به اوبي دې بړه کې وایي چې خو سوال مې نو کمزورې کړی دی چپ به یې غږ به نه کوي شرمېږي به بیا به وایي یا الله دغې اونې ته خو مې لږ بوځه اے بني آدم بل سوال به وکړې دې کې سوچ کوي چې بل څنګه وکړم که بل کومه سې نه الله غصه شي چې دوزخ نه مې ویستې بیا سوالونه کوې الله بل سوال نه کومه خدایه دا یو مې قبول کا دغه لږې اوبه دي یخې دا به اوس کم دوزخ کې اوبه کم دي او دې سوري ته به لږ کښېنم الله به بل به وکړې الله له به عهود او مواسیق توبې قسمونه به خوري چې بل نه کوم الله زما توبه وعده کوم نو الله به فرشتو ته حکم وکړي پرېږدی هغې اونې ته به لاړ شي د هغې سوري ته به کښېني هغه اوبه به اوس کي یخې ړه به یې یخ شي دا د تو نه خلاص شو د تندې نه خلاص شو ګرمۍ نه خلاص شو د اونې سوري ته کېناست چې لږ نظر وکړي بله د هغې نه غټه ونه به ورته ښکاره شي ابه د دې نه ګورئ د هغې اوبه به د دې نه ډېرې اعلا وي خشته به وي دې بړه کې وایي چې دا مې څه غلطي وکړه چې دغه مې غوښتې وي یاره ما ځکه ونه غوښته چې د الله غوسه نه شي چې ما دونه احسان د سره وکړه ته لا پکې دا غواړې چپ به بیا به الله ته وایي یا الله هغې اونې له مې بوځه د دې سورې لږ کمزورې دی اوبه هم ډېرې یخې نه دي هغه اوبه ډېرې یخې معلومېږي سورې ډېر اعلی دی ای بني آدمه ای دوکه بازه تا چې دونه قسمونه وخوړل او دومره توبې دې وکړې چې بل به نه کوم بیا دې بل سوال شروع کړه الله بس دا یو سوال مې قبول کا بل به وغواړې زما دې په خدای ستا په ذات قسم یې بل نه غواړم قسمونه قرآنونه چې څه وعدې وي ابه دې وکړې الله به فرشتو ته وي خپرېږي دلته ورسوی هغه ونه به ډېره خشته ګوره به وي خشته سورې به وي اوبه ډېرې اعلی دی به د هغې استعمال وکړي د هغه اوبو د هغه اونې لږ سات به چپي د جنت دروازه به ورته راښکاره شي یا الله ما خو د جنت چپ پی بیا به یا الله د جنت دې دروازې ته خو مې نږدې کا دې غریب د جنت سوال نه کوي یریږي به چې جنت ته زه چته تېر شم ټول عمر مې دوزخ کې تېر کا الله غصه نه شي یا الله د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا چې داسې د خپل دوستان پکې ووینم مسلمانان ووینم دا خوشحالي خو نیم بنده بیا به بل سوال وکړې څومره قسمونه دې خوړل څومره وعدې دې وکړې چې بل سوال نه کوم او بیا کې خدای نو ما نه سپېره ولې جوړی چې دلته ناست یم خو سپېره یم که نه چې دوا مې نه قبلې خو سپېره یم که نه الله ما بخته ورکړه دا سوال مې ومانه زما د قسم یې قبل مې وکړو بیا قسمونه به الله ته وخوري وایي ښه جنت دروازې ته یې مخامخ کې د جنت دروازه ډېره غټه ده چې هغې ته یې مخامخ کې او جنت ووینې بیا په ځان کوم ځای پوهېږي د جنت خوشحالۍ ووینې د جنت په حورو یې نظر ولګي او د جنت په خوشحالو چې دې نظر ولګي چپ پی نو بیا به یا الله د جنت ته خو مې وردن نه که الله به وایي تا چې دونه قسمونه خوړل دومره وعدې چې دې کړي دي نو یا الله ما نه سپېره مه جوړوه که نه جنت نه چې باري خو سپېره وي یا الله ما وردن نه که جنت ته پوټې غوندې مې وردن نه که لږ غوندې ځای پکې راکړه پروردګاره خو وردن نه که
نو الله وی ما اغدرک یا بنی آدم، اے دا آدم زویا څه دوکه بازې، څه دروغجنې دوکه بازې، څومره وعدې دې وکړې او بیا هم وعده ماته دومره دوکې. نو نبی علیہ السلام مبارک وخندل صحابه ته. نو صحابه ورته الله رسوله ولې دې وخندل؟ وی ما ته هغه منظر را مخکې شو، الله به وخاندي په خپل شان لایقه. الله زمون غوندې نه خاندي، مراد تر الله خوشحالي دا د الله صفت دی، الله به وخاندي. نو الله به دې ښه جنت ته دې درنه کوم، خو وغواړه څه غواړې پکې. نو دې به غوښتنه شروع کړي الله داسې بنګله غواړم، داسې کور مثلا غواړم، دومره ښځې غواړم، داسې اوبه غواړم، دا خوشحالي دا. نو بیا به ورته الله یادوي، جمله دام پکې غواړه که نه، ښه الله دام غواړم، دام غواړه که نه، ښه الله دام غواړم، دام غواړه که نه، الله دام غواړم. نو بیا به ورته وایي دا مو غواړه که نه، نو الله به ورته یو شی یادوي، دی به غواړي. نو الله به ورته څه وایي چې دا تا څه وغوښتل او ما در یاد کړل، د دې لستن د جنت ستا دی. نو دی به څه وایي الله تا سره خو دا خبرې مناسب نه دي، ټوکې را پورې کړې، ما پورې ټوکې کړې، خندا را پورې کړې. ته خو لوی بادشاه، نو ته ما پورې ټوکې خنداګانې کړې چې دا وغواړه. وی ټوکې نه کوم، الله به وخاندي، خوشحاله بشي، الله راضي بشي. وی چې دا څه دی یاد کړه، دې لستن د جنت ستا دی، د جنت ته وردن نه کېږي. حضور پاک فرمایي دا په ټولو کې اخیري کس دی چې د دوزخ نه به وځي مسلمان، او په ټولو کې اخیري جنتي دی، جنت ته به ور داخل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ټولو کې لاندې جنتي به کم یوي چې په زرو میاشتو په مزل کې به د بنګلې وي، د حورې به جنت کې لاندې نشته، هر چاته به ځان د بل نه ښه ښکارېږي، هر چاته، خو صرف دا ده چې مرتبې پکې شته، بره مرتبو والا ته به دې لږ کمزورې ښکاري. ابوی شکر دی چې ما خو په دنیا کې ډېر ښکلي عبادتونه کړي وو، نو الله ښه مرتبه را کړې ده. دا لاندې به د هغوی په نظر کې لږ کمي، خو ده ته به ځان کم نه ښکاري. هر چاته به ځان په خپل مضبوط نعمت کې ښکاري چې ما د الله ډېر نعمتونه را کړي دي. د هر جنتي په کور کې څلور ولې به بیږي، یو به د یخ اوبو به بیږي، اعلی ښکلې یخې اوبه، یو به د شاتو بیږي، اعلی شات سوچا، یو به د شرابو بیږي. شراب دا د دنیا شراب نه به سرخوږي وي، نه به پکې نشئ، د انګورو جوس به، د انګورو اعلی جوس به یو به د هغې بیږي، یو به د سوچه اعلی پیو بیږي. دا به جنت کې د ولې بیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی ګوره د دنیا چې کومې ولي دي په هغې کې لاندې کاڼې وي که نه، کاڼې خوند کوي، خود کاڼې د اوبه چې په دې کاڼو بیږي شرلار کوي. د جنت په ولو کې به هم لاندې کاڼې وي، خو کاڼې به سي ابه یاقوت زمرد او مرجان به وي، ابه چمک وي، پړق به وي، او دا رڼا به ترې بر روځي، او د اوبه به ورسره شړقبار به کوي او تېرېږي به ورسره. او بیا رسول الله مبارک وفرمایل وی د جنت په ویښ کې به خټه مي، په دې غاړو به خټه مي خټه، او د دنیا د خټې په شانتې نه، د هغې خټه به مشکي مشکه چې راوالې خوشبو به کوي. یو صحابي تپوس وکړه د الله رسوله په جنت کې دوړه شته؟ وی دوړه پکې شته، خو دوړې زعفران دي چې الوزي زعفرانو په شان دی، او د جنت ځمکه به څنګه وي، تکه سپینه به زموږ د ځمکې په شان بني، ګول غونډۍ تکه سپینه لکه د معدې چڼ شوې معدې اوړو ډوډۍ چې وي داسې به وي. او دا موجوده چې کومه ځمکه ده دا به الله را غونډه کړي، د دې نه به الله یو ډوډۍ جوړه کړي، زموږ دا چې په کومه ځمکه موږ ګرځو دې نه به الله ډوډۍ جوړه کړي، لاس کې به الله د خپل شان مناسب اړی راړي. نو جنتیانو ته به دا په میلمستیا کې کیري دی به وخوري، خشته ډوډۍ به ته الله جوړه کړي دی به په میلمستیا کې خوري. دا د جنتیانو خوراک چې څه غواړي، ما چې د سورت رحمان دا کم آیتونه درته ووې نو چې دې څه غواړي، وجنل جنتین دان، د جنت میوې نږدې دي نږدې. دنیا کې خو میوو پسې به دکان ته ځې پیسې به وړې، منډۍ ته به ځې پیسې به وړې، که کور کې دې یو بوټی دی نو بره به ورخېږي اندرمپایه به اوچتې، هلته دا نشته چې څنګه د کمې میوې ته شوق راغی څنګه به د دې خولې له دې لاس ته رانږدې شي چې کومه میوه دې خوښې روشو کوه. میوه به څښام وي، څښاوال هم په میوه کې نشته، میوه وینځل هم نه غواړي چې دا به ووینځې، او د دنیا د میوو په شان به
سړی به پیژني چې دا سیب دی، دا کیله ده، دا مالټه ده، دا کینو دی، دا خربوزه ده، خو خوند به یې داسې نی لکه د دنیا د دې په شان، او مقدار به هم داسې نی، غټې غټې میوې به اعلی مزیدار، او چې کومه میوه روشو کې فورا به د هغې په ځای الله بله میوه زرغونه کړي چې څه ته دې زړه کېږي. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، چې څه دې زړه غواړي هغه به درته میلاویږي، او چې څه دې په زړه کې تېرېږي هغه به درته میلاویږي. لکه څه تېرېږي او څه غواړئ. نو موږ نه اکثر دا طالبان تپوس وکړي وي نسوار به پکې میلاویږي که نه؟ دا بعضې طالبان خو د نسوارو شوقیان دي که ځکه دویم نه، دا به نه میلاویږي. په جنت کې د نسوارو ډبلی نشته، نه په جنت کې تماکو شته، نه د نسوارو ډبلی شته او نه تماکو شته، نه د نسوارو چې کوم سیز د نسوار جوړېږي خام مال هغه نشته ایره میره. نو تا چې اوس ووایې چې څه غواړې نه میلاویږي، نو که زمونږ هلته شونډه وګرېږي او مونږ وایو چې خدای پاکه یو چونډی نسوار نو بیا به سي. نو ما وی چې د سوار شته نه هلته، بدبویه شی هلته نشته. نسوار بدبویه، نسوار چې د خولې کې واچو لاړې بدو کې، لاړه شته نه هلته. خولې له به د انسان رطوبت راځي لاړې نه بغیر خو خوله، لیکن ابه دومره خشته خوږي چې هغې کې به سخاوالی ني، ابه بار نه روځي، ابه واپس تېرېږي به، خوند به سړي له ورکوي. نو ما چې تاله بالفرض نسوار خو نشته او بالفرض میلو شي درته، نو لاړو له به 400 ته راکوزېږي او که پېښور ته به کوزېږي، نه به د 400 او نه به د پېښورې. لاړې به کم ځای تو کې نشته، لاړ د پوزې قڼې پکې نشته، نه د سړو نه د ښځو، د څښاک خولې نشته، خوله به ځي خوشبویي به کوي، او دسماتې نشته چې سړی پکې متیازې وکړي، او دسماتې نشته، نه لوی او دسماتې شته، نه ورکوټې او دسماتې شته چې خوراک وخورې ګرمې به وکړي هضم به شي. خولې به د انسان نه وځي، په دې به هضم شي. په دنیا کې هم داسې څیزونه الله پیدا کړي دي چې د هغې او دسماتې نشته، داسې وله خدای اعظمه راولي. داسې حیوانات شته په دنیا کې. خوشحاله زندگی به د انسان، نه غم شته په دنیا کې، په جنت کې نه بیماری شته، نه تکلیف شته، نه جړا شته، اس تکلیف اس بیماری نشته، نه ډاکټر شته او نه میډیکل سنټر شته، د دې څیزونو ضرورت پکې نشته. خوشحالي ده بس. ځواني هم نه زړېږي، هر سړی به د دنیا د 33 کالو د عمر په اندازه وي. داسې وخت کې به چې امرت به ویښته ایله دا بنده چې نوې ځلبي شي او په دې مخ یې داسې ویښته لا نی راغلی، معمولي شان داسې دا خط یې راښکاره چې دا نري ویښته او لا خط نی راغلی، په داسې اندازه به یې هر سړی. د ښځو او د سړو به لږ فرق وي، د ښځې مخ به مکمل پاکي او د سړو مخ به داسې معمولي غوندې چې پته یې لګي چې دا سړی دی. وجود به خشته ښکلې، لوږه نشته په جنت کې، تنده په جنت کې نشته. نو بیا به خوراک او څښاک خلک څه دپاره کوي؟ د خوند دپاره. بعضې وخت کې سړی ښه موړي، ښه ډوډۍ وخوري او بیا ورته فروټ کېږي وي دا وخوره، هلکه ما خو ډوډۍ ډېره وخوړه، نه دم پکې خیر دی وخوره، دا الوام ورپسې وخوره، نو دې اوږې نه دي موړي، خو د خوند دپاره یې خوري. د جنت جامې به خیرنېږي نه، زړېږي به نه، لیکن خلک به یې بدلوي د خوند دپاره. لکه بعضې ناوو ښځو ته نه ګورې، یو جوړی چولې خو خیرنه شوي نی او بله واچوي، هغه خو خیرنه شوي نی هغه وباسي نو بله واچوي. دقسې د خوند دپاره به خلک جامې بدلوي او یا جوړې به پکې چولي خلکو. د څه جامې به خلک څه دی ماړه ټوله خبره ده نه په ګډه وړه سړیا څه مې وي د خوند دپاره به خلک جامې اچوي، د لذت دپاره او د خوند دپاره. جامه به خیرنېږي نه به جامه زړېږي، او کم از کم او یا جوړې به سړي اچولي. زمونږ طالبان وي په دې او یا به څه کوي، زه ته ملکه تاسو اچولي دي، لاندې د یو بنین اچولي، بنین د پاسه یې کمیس اچولي دی، کمیس د پاسه دی واسکټ اچولې، څوک لا 2 واسکټې مچوي، د واسکټ د پاسه یې چوغم اچولې ده، کوټ د چوغې د پاسه یې بیا په سر رومال هم اچولې ده،
او پټکې دې مواله دي څومره جوړې شو دا شپږو خو دلته اچوي او زنانه څومره اچوي دا به د خوند دپاره مختلف قسمه جوړې به خشته او جوړې به کم ځای دردي نشته د انارو د بوټو شان بوټي به امام قرطبي لیکلي دي په تذکره کې د انارو د بوټي شان بوټي به هغه خاص د جامو دپاره ته به ته انار روشو کې په میان به مات کې چې مات کې خشته جوړه به تېره داسې جوړه به چې د انار په پوستکي کې راځي دومره نری باریکه به نو بوج په سړي نه راځي اب راوالی بابا چه خشته جوړه مزیداره او سړی به هم ګوره هلته بنګړي اچوي دلته ښځې بنګړي اچوي هلته به سړي هم بنګړي اچوي نو زمونږ طالبان وایي سړي به څنګه بنګړي اچوي بدي به نه ښکاري ولې دا ګړی چې مونږ اچولی بنګړی نه دی څه خلک به سره بلد دی نو بدي نه ښکاري دا ګړی هم یو بنګړی دی که دلته خو ځکه بنګړي بدي ښکاري چې رواج یې نشته د ښځو بنګړي دي د ښځو به جدا بنګړي وي سړو جدا لکه د ښځو جدا ګړی ده د سړو جدا ګړی ده د ښځو ګړی که سړی اچوي نو بیا بدي ښکاري او د سړو ګړی چې ښځه اچوي نو بدي پې ښکاري نو د سړو به جدا بنګړي او د ښځو به جدا بنګړي وي سره زر دلته سړو له منه دي هلته به استعمالوي د ریخمو جامې دلته منه دي هلته به درې قسمه ریخم وي خلک به هغه جامې اچوي او بیبیانې به هم خدای درکړي کم از کم دوه او یا ښځې دا به خدای درکوي او طاقت دا یو جنتي د دنیا د سلو ځوانانو دی بیماری هلته نشته تکلیف هلته نشته ښځې به دله خدای درکړي حورې ابه څنګه وحور عین غټې سترګې به وي دا تور د سترګو به یې ښه توري سپین به یې ښه سپینې کأنهن الیاقوت والمرجان داسې به لکه یاقوت او مرجان په شان غمي نو ښځې به څنګه وي خشته ښځې به ښکلې مزېدارې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی داسې ښکلې به چې د هغوی د نلي دننه مغز به د او یو جوړونه بار ښکاري بار به ښکاري او چې اوبه څکي مری کې به ښکاري او پیغمبر علیه السلام مبارک یو مثال ورکوي وی لکه چې خشته د تسبو یا د امیل یو دانۍ اعلا د عقیق یا د یاقوت او ښې صفا کې او سورې پکې وباسي او دننه پکې تار اچوي هغه تار د بار نه ښکاري که نه ښکاري وی دقسې به د پنډو د مغز د بار نه ښکاري او کومه خوشبو چې پورې کوي هغوی نو وی دومره خوشبو چې د نوک د پاسه راځي که دا دنیا ته راله په دنیا کې به د خوشبویۍ د لاسه ژوند څوک تېر نه کړي او چې کم حسن هغې له خدای ورکړی دی نو که د جنت یوې حورې یوې ښځې دنیا ته مخ راواړو دنیا ته نو د دنیا د انور او سپومۍ به خړ کړي لکه څنګه چې نور روخېږي او سپومۍ خړه شي چاته نه ښکاري او یا ستوري خړ شي او چاته نه ښکاري دقسې به د انور او سپومۍ به خړ شي دومره ښایسته حسن هغې له خدای پاک ورکړی دی دا او یا ښځې به سنبالی څنګه دنیا کې خو دوه سړی نه شي سنبالولی دا خو ډېر ګران کار دی دا اکثر دی خلکو ته وي ښځه دویمه کوم مې دویمه وکړه خو پندرم پایه به دې شپی نه به لاندې کوزېدی شي او نه بره کوزېدی شي نو دلته دوه څوک نشي سنبالولی نو او یا به څنګه سنبالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د هغې زړونه به د یو زړه په شان دي اختلاف په یو بل سره ني بغض او حسد به یو بل سره بلکل ني لکه یو ډکې چې اختلاف نه راځي بغض حسد د سړي ځان سره خو نه پیدا کېږي دغسې به یو بل سره ښایسته ښکلې ژوند تېروي اختلاف بني او د دنیا دا به پکې وي که بني د دنیا دا به د هغې حورو سرداره به عمر حیات ما ته ویره دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو مې دا به هلته بلا ني دا به هلته د جنت د حورو سرداره به ټولې به د دې تابعدارې به دې ښځې تا سره په دنیا کې ښکلی ژوند تېر کړه تا ته یې لوټه ډکه کړه او دس ده تا ته یې د غسل اوبه کېښودې تا ته یې پرتوګ کې پرتوغاښ واچو کمیس یې راته ځوړند کړو دلې وویځلې وې سرې کړل درته او ته ستړې ستومانه رالې ستا خدمت کوي ستا د میلمه خدمت کوي ستا یو عزت یې بحال ساتلې ده ستا د بچو خدمت یې وکړه ستا د مور و پلار خدمت یې وکړه ستا د لیورونو خدمت یې وکړه او مونځ او 10 روجې ونیولې دې له به خدای بدل ورکوي که به نه ورکوي الله به ولا هلته ښکلې بدل ورکوي دا به جنت د حورو سردارې به سردار زمارونو دا خلق به په جنت کې ډېر زیات خوشحاله وي ملاقاتونه به هم یو بل سره په جنت کې کېږي جنت کې به بازارونه هم لګېدلي خو خرید و فروخت به ني خلک به دي چې سیخ وخي په خپله به ځان لرالي او چې د الله د طرف نه بازاري ماشاءالله او الله د جنتیانو دپاره پکې څیزونه ایښودي دا د انسان عقل کې کم ځای راځي
لوخي چې څه د خوښې جامې د خوراک سیز د پیزار سیز چې کوم سیز ته دې زړه کېږي نو تا ته به په هغې بازارونو کې هغه شی میلاویږي او په دې بازارونو کې به خلک یو بل سره ملاقات کوي په پارکونو کې به یو بل سره ناست دي ګپې شپې به لګوي خندا خوندي وی بازار کې به یو شی میلاویږي ابسې په دنیا کې ګورې هر نعمت انسان ته حاصلېږي که هر انسان ته نی نو بعضې ته خو میلاویږي که یو سړی دی هغه جامه غواړي چې څنګه دې خوښی زه بس ځمکه به خرڅه کې که تا ته نی بل ته خو جامه حاصلولی شي منصب حاصلولی شي وزارت عظما ته دا د خلک ورسېدل صدارت ته خلک ورسېدل بلډینګ او بنګلې ځان له خلکو جوړې کړې یو څیز دی چې هغه په دنیا کې ته نشي حاصلولی دا د امریکې او د روس باچا هم نشي حاصلولی دا چې دا شکل ځان له بدل دا نشي بدلولی رنګونه به په ځان پورې کې پوډرې موډرې سرخی مرخی به ولګې خو چې ستا کم شکل دی ورته وایې زما دا نه دی خوښ بل شکل مې خوښ دی دا نشي بدلولی شکلونه به دا انسان خپلي او د جنت په بازارونو کې به شکلونه ولاړ وي نو چې دا کم انسان کم شکل خوښ شي نو په هغې کې به ورننوځي نو هغه شکل به جوړ شي خو په نښو نښانو به پېژندګلو کېږي ګورئ داسې وي لکه انسان دلته جوړه بدله کړي یا یو انسان دلته ویښته کټ کړي یا ویښته پرېږدي نو دی خو بدلېږي نه خلک یې پېژني یا ماشوم دی او دی بوډا شو نو دا شکل یې بدل شو خو بیا هم پېژندګلو کېږي دقه رنګې به پېژندګلو کېږي خو جنت کې به شکلونه هم میلاوېږي او د ټولو نه د خوشحالۍ غټې خوشحالۍ څه دی دا دی چې په جنت کې به زمونږ د رب العالمین سره ملاقات هم کېږي د چا به غدوة و عشیه سار و ماښام ملاقات کېږي او چا به د دنیا د یوې هفتې برابر ملاقات به د الله سره کېږي ابه څنګه دا خلک به ټول په یو میدان کې الله را جمع کړي دا جنتیان نو چې دا را جمع کړي لوی میدان به نو په کرسو باندې به خلک کېني څوک به د یاقوتو په کرسی ناستي څوک د زمرودو په کرسی به ناستي څوک به د نور داسې کرسی به چې رڼاګانې او شغلې به ترې خېږي مختلفو طریقو سره به ټول کېني نو چې څول په دې کرسو باندې کېني نو باران به پې د بره نه وشي باران به د څه وي د خوشبویو باران به پې وشي نو چې د الله د طرف نه د خوشبویو باران وي هغه څومره مزېدار وي داسې خشته باران د خوشبویي به د خلکو نه دي بعضې باران ډېر خشته او ډېر خوندور او مزېدار لګي دې کې به رب العالمین راښکاره شي نو دې ټولو سره به ملاقات وکړي ټول به الله وویني وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره مخونه به خوشحاله او تازه وي او خپل رب ته به ګوري او چې الله یو سکند دا جنتیان وویني یو سکند معمولی شي ابه دومره خوندوري دي له به خوند ورکړي چې د جنت د زرو کالو خوشحالۍ به تېرې شي دومره خوند به یې په هغې کې رب العالمین به دوی ته ووایي چې ای جنتیانو ما خو د دنیا نعمتونه درکړل څه کم دي نه الله اسم نه دي کم چې څه غواړو میلاویږي ووایه که نه کله کې هم څه تېرېږي چې دله درکړم الله هر څه میلاو شو ته چې څه غواړو هغه میلاویږي وی نه یو خوشحالي پاتې ده هغه لا مې نه ده درکړې یا الله هغه څه خوشحالي ده وی سوچونه وکړې د دې زړه کې به نه راځي یا الله به څه خوشحالي وي نو الله به ورته خپل دیدار وکړي دیدار بیا به ورته الله وایي بندګانو وایه که نه یو خوشحالي بله پاتې لا مې نه ده درکړې الله هغه څه خوشحالي ده هغه ستا دیدار دی هغه هم میلاو شو خدای چې دا دیدار دی راته بیا بیا کې ډېر خوند دی پکې کوم به داسې ځان به راته ښیم خپل دیدار به راته کوم د الله د شان مناسب لیکن یو خوشحالي مې درته لا نه ده درکړې او پاتې ده یا الله هغه څه دي خوراک اوبه څښاک د دنیا د جنت خواهشات بیبیانې الله هر څه شته دا څه شی دی چې پاتې دی نو الله به جنتیانو ته وایي غوږ کښېږدئ اوس دا قرآن شریف خو زمونږ امت ته نازل دی دا خو د آدم علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام امتیانو ته نه دی نازل صرف زمونږ امت ته نازل دی نو رب العالمین به ټولو ته وایي متوجه شي دوی به غلي شي چې الله څه وایي نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت شروع واه واه چې به څونه خوندوري څومره خوند به کوي دا ټول به ورته متوجه وي اوړه کې به وایي چې یا خدای چې بس نه کوي یا الله دا څومره خوند دا د جنت د دې نه مخکې چې څومره خوشحالۍ وي یېرې به شي جنتیانو نو زه پکې اکثر طالبانو ته وایم د خپل طرف نه دا ټکې وایم چې بیا د سورت رحمان تلاوت کې څونه خوند به کوي چې د جنت د دې نعمتونو ذکر کوي چې څومره خوند به کوي نو بیا به ورته الله وایي چې ورځئ میلمستیا مې دله تیاره کړې ده په جنت کې به هر وخت هر انسان میلمه یې ګوري
د میلمستیا خورا جدی او تیاره جدی او د چا میلمه بی نزلا من غفور الرحیم د الله میلمه بی هر وخت به د الله میلمه نو الله به وله میلمستا تیاره کړي ورځی نو دې چې خوراکونه وخوري واه واه نو کور ته به راشي نو بیبیانې به ورته وایي ته خو نن بل شان خشته رالې زمونږ نه چې تی خو دومره ښکلې نه وې او چې واپس شوې نو ډېر زیات ښکلې او ډېر خش دی څه جل دې کړی دی بل شان خوشبویي او بل شان خشتوالی خدای در کړی دی دی به ورته وایي چې مونږ د خپل رب جبار سره ملاقات کړی او چې الله سره سړی ملاقات وکړي او دومره ښکلي نه شي نو په څه به ښکلي کېږي بعضې نیکان به سار او ماښام جنت کې سار او ماښام نشته یو شان ورځ ده یعنی هر ټیم به د الله سره ملاقات کوي جنت کې ورځ هفتې نشته د دنیا د هفتې برابر ټیم کې به بعض انسانان جنتیان د الله سره ملاقات کوي مرتبو کې د درجې به د هر چا دپاره یو درجه به د بلې نه دومره لري لکه د 500 کالو په مزل وی تاسو د ستورو ته نه ګورئ په دې اطرافو کې دومره لرې دي دومره ستوري دي د الله په دې کائناتو کې قسم په خدای که اوسه پورې د سیندانانو معلوم کړي یو څو میاشتې مخکې ما یو آرټیکل کته یو ستوری دی چې کله خدای پیدا کړي دي پته شته ده خدای خبر چې 1000 کاله وشو 15000 ارب کاله وشو که کروڑ وشو که څونه وشو او یو ستوری او رڼا څومره تیز دی چې نور راښکاره چې څومره دلته تیزه رڼا را رسېږي وایي د هغې ستوري رڼا دنیا ځمکې ته اوس له راورسېدل دومره د خدای کائنات داسې به جنتیان په دې جنتونو کې دا محلات به وي او په هغې کې به دا جنتیان پراته وي یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وی جنت کې اسونه شته وی وی که څوک جنت کې اس غواړي د سور یاقوت اس به ورته خدای ورکړي سور یاقوت او چې کم ځای ته دي الوزي باغه چې کم ځای ته پې ځان رسوي نو هلته به رسېږي یو بل صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړو وی جنت کې به کرونده وي کرونده وي وی یو سړی به الله نه غله وغواړي زمیندار بابا چې زه خو غنمو ته مې شوق کېږي الله به تخم ورکړي ها دا تخم او دغه پټې دی به هغه تخم په هغه پټي کې اونولي چې څنګه یې اونلي د سترګې د رب نه زر به هغه زرغون شي او لکه د غرونو غنم به ترې جوړ شي الله به ورته والا بني ادمه ته پیسې موړ نه شوې دلته به غنم غواړې پیسې موړ نه شوې جنت کې به بچي کېږي که نه د چا زړه کې به دا تېرېږي نه چې د ما دې بچی پیدا شي نسوارو ته سګرټو ته دا به چا پړه کې شوق نه راځي چې کوم چې جنت سره مناسب نه د چاړه کې به نه راځي که د چا پلار په دوزخ کې دی او کافر دی نو چې کافر خو خدای را دوزخ نه وباسي د چا پړه کې به د هغه خپل پلار سپارښت نه راځي که زوی کافر دی او په دوزخ کې پروت دی د چاړه کې به د هغه د بخښنې سوال نه راځي دنیا ته دا شوق پر چا نه راځي چې یاره که بیا هغه پاکستان ته لاړم خپل کور مې ولیده دا شوق پر چا پړه کې بالکل نه راځي دې ته به توجه بالکل نه راځي پردو ښځو کتو ته به په جنت کې شوق نه راځي او داسې هلکان به چې هغه هلکان به خشته دولی به کانه چې لکه دلته خشته که څنګه د بیض مکنون ښکلې اعلی به لیکن د چا په زړه کې به غلط سوچ چاته نه راځي د جنت ژوند دی بیا مرګ ختم مرګ نشته بیماری نشته او الله به څه وایي یو اعلان به ورته وکړي الله پاک وی ای بندگانو یو اعلان به وری دی وایي چې خدای پاک څه وایي الله څه وایي وی نن مې درته داسې فیصله اورما چې خوشحاله به شئ ادا چې نن تاسو نه زه راضي یم تاسو باندې به زه چېرته نه غوسه کېږم او نه به درنه خفه کېږم دا نعمتونه خدای په جنت کې ساتلي دي انسان دا ښځو لم دي دا سړو لم دي خو چې کوم نیکان سړي دي او نیکانې ښځې دي کم د خدای نه یاره کوي د هغوی دپاره دا نعمتونه لیکن زما وروڼو مونږ په ډېر معمولي د دنیا په عیش و عشرت د جنت دا خوشحالۍ بربادې کړې معمولي غوندې دا بعضې خلک دا ایجنټان د انګریزانو خواره شوي وي لږ غوندې یو شی دله درکړي ایمان خلکو پرېښود دین خلکو پرېښود شریعت خلکو پرېښود اسلام پورې خلک ټوقې کوي قسم د خدای پورې اوس خلکو ټوقې شروع کړي جنت پورې خلک په بعضې شعرونو کې بعضې خلکو جنت پورې خنداګانې او ټوقې کړي د جنت په حورو پورې خلکو خنداګانې او ټوقې کړي دي او بعضې بدبخته هغه شعرونه په فیسبوک او په موبایل نشر کوي چې ظالم اخواص امکان دې ته پروت دی چې الله پاک یو شی وایي او ته په هغې کې شک کوې او هغې پورې ټوقې کوې د ایمان دی د الله د قرآن ایتونو پورې څوک ټوقې کوي
د جنت حور پورې بعض خلکو په شیرونو کې ټوکې او ټقالې کړي دي د جنت حور چې الله ذکر کړي دي د خدای خبرو پورې ټوکې کوي دا به څنګه ایمان او بعض ظالمان هغه نظمونه هغه شعر کوي هغه فخر کوي هغه سندرې یو بل ته شعر کوي ګورې رضا په کفر ده دا مو وایه چې ګنې دا خو ما څه شعر کړو د خندا شی دی او خلک به ورپورې وخاندي او ناشنا شی مې نه ذکر کړ او خلک به وخاندي اورېږه د مولا اړه پې خفه کوم د مولا اړه بېشکه خفه کېږي چې دین پورې څوک ټوکې کوي ایاتونو پورې څوک ټوکې کوي د مولا زړه خفه کېږي د جنت حورو پې څوک خنداګانې کوي د الله خفه کېږي مولا خفه کېږي قرآن پورې څوک ټوکې کوي مولا خفه کېږي بالکل د مولا پړه دې توره وردن نه کړه چاړه دې وردن نه کړه خفه دې کړه ور دې نه مخکې دې الله له چاړه روبروله الله دې خفه کړه د الله رسول دې خفه کړه فرشتے دے خپٹ لو کائنات دے خپٹ لو دیتا ایمان بالغیب دا زمون عقل نه دی قرآن پیغمبر پخپله فرمائی بے نسترګې لیدلی دي نه چا په زړه کې تېرېدی شي خو الله وی تعالی مې ساتلی دي ته به یې منې مونږ یې منو انشاءالله خدای به یې راکوي او چې څوک وي دا به څنګه یو دا څنګه دې نه منې خدای به محروم ساتي مونږ له به انشاءالله راکوي د الله نه سوال کوي عمل کې شي نو ډېره ګرانه ده عمل بکوي به عمل الله خوشحالي کی نه جنت خدای په خپل فضل ورکي او الله فضل پر چا نه کوي پاغه چا کوي چې خوشاله شي ډېر خلک وایي په عمل نه ملاويږي سره عمل کو نه جنت د خدای په فضل دی په فضل پچا کوي چا نه خوشاله شي کنه او خوشحالي کی د هغه چا نه چې څوک نه عمل وکي او د ګناه نه ځان وساتي نو د قیامت د لوی ورځې الله ته ودرېدل ځان تر مخ کې الله تعالی ته ودرېږم ګناه نه ځان ساتي او نیک عمل کوي ان شاء الله الله نه امید ساتو چې خدای به موږ رحم کوي او دا جنتونه خدای موږ له پیدا کړی دي موږ له به راکوي که خیر ان شاء الله ولذي ملګرو دارنګې ویډیوګانو دپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ مهرباني